علماء وجنئی، طالبان وجنئی، دا اللہ دے کتاب پتنگان وجنئی، رب هم دسی تبا کی لکه څنګه چې نمروز تبا کړو، څنګه چې فرعون تبا کړو، څنګه چې ابو جهل په بدر کې تبا کړو. والله فبالله فلما آسفونا انتقمنا منهم واغرقناهم اجمعين. الله به غصه کېږي چا خیرې به قبلوي، چا دعا به قبلوي. الله وایي چې موږ یې غصه کړو نو ټول په دریاب کې ډوب کړل. ډوب به دي کې په دریاب کې، په اور به دي وسیزي، داسې به دي په دې خپل کور او ملک پسې ړوند کړون لکه څنګه چې مخکې ړوند شوي. لحوم العلماء مسموم، زهریله غوښې دي، مړ به دي کې او لکۍ به وترنګې. زار دي وخوړ، زار به خوره غرق شي، زار مه خوره ډوډۍ وخوره. بچیان وجني، تنکي طالبان وجني، د قرآن او د حدیث علما وجني. امریکې درته ویلي چې دا خلک ختم کا، نورو ته ویلي چې دا خلک ختم کا، څه کې ختمي؟ خفه کېږئ رانه مه ورونو، سختې خبرې نه کوم، جذبه هم نه کوم. زما د زړه، زما د قرآن عالم، زما د حدیث عالم متوکل هغه یې وجلی. زما ورور صدیق الله علي مې مړ کړ په دې مردان پر شکی کې. زما یو مشر شیخ مؤسس الجهاد شیخ جمیل الرحمن یې وشته په باجوړ کې. زما یو لوی استاد او عالم مولوی حبیب الله په سپینه وړه کې مړ کړ ویې وشته. زما یو بل شیخ، یو لوی عالم، یو مجاهد کبیر مولوی عبدالرحمن د جمعې ورځې له راروانو غسل یې کړي وو، په لار کې شهید کړو. یو یو درته ووایم، په سوونو دي، په زرونو دي. اوس ځینې منافقین داسې دي وایي دې خلکو له وخت مه ورکوئ، خطبه مه ورکوئ، وعظ نصیحت مه ورکوئ، د قرآن درس مه ورکوئ، ځکه چې دا ته د الله او د رسول خبره کوي. د لیډر یې ته نه کوم، د پلار او د مور یې ته نه کوم، د عبدالوهاب نجدي ته نه کوم، د ابن تیمیه ته نه کوم، د ابن قیم ته نه کوم، د شاذلي ته نه کوم، د حزلي ته نه کوم، د الله کوم او د رسول الله کوم. په دې باندې ګناهګار ځای. څوک چې قرآن او حدیث وایي هغه خارجي دی، هغه داعشي دی. او څوک چې فلسفې وایي، حلولي، متکلمي، فلسفي، کافر او مشرکي، نو هغه ته ځای مسلمان وایي. حلولي دی، حلولي دی، حلولي دی، دی فلسفي دی، دی مشرک دی. قبر ته سجدې کوي، د قبر نه طوافونه کوي، د قبر نه ګډې څټي، د قبر نه خاورې څټي، قبر ته اله وایي. علما وجني، طلبا وجني، حق پرست شهیدان کوي. څنګه چې امریکانه ده د هغه نه بدترې. هغه جوماتونه نه شهیدان کړي، تا چې شهیدان کول کافر وو، ته خو ځان ته مسلمان وې. مدرسې دې بندې کړي، تا بندې کړي، ته خو ځان ته مسلمان وې. علما یې نه دي وجلي، تا خو هغه وجلي کافر وو. پردي نه ګیله نشته، د کافر نه ګیله نشته. ته ځان ته ملا وې، ته خو طالب وې، ته خو عالم وې، ته خو مجاهد وې. ځان ته د رب نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه. د ته مې وویل والله فبالله په دې فیسبوک مې ته وویل، په دې لوسپیکر مې ته وویل چې رب به دې داسې وشرموي، داسې به دې ذلیل کړي چې پرتوګ به په غاړه راوړي. لحوم العلماء مسموم بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. الله پورې ټوکې کې، رسول پورې کې، پیاتونو پورې کې. توبه مې دي په کومه کلمه مسلمان دی چې مسلمان شي او زه مسلمان یم، نه ته کافر یې. او قرآن منم، حدیث منم، فقها منم، ائمه منم، اولیاء منم، دا هر څه منم. مسلمان نه ته کافر یې، ته کافر یې. دې ته په علماني کې څه وایي ملیانو؟ علماني خو تاسو ویلې څټلم دا توجیه القول بما لا يرضى قائله. د هغه سړي خبره کوي چې هغه په دې باندې قائل نه دی. بره مې توبه مسلمان مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. الله یو دی، پیغمبران ټول حق دي، کتابونه حق دي، منځونکم او دسونکم، حجونه مې کړي، جهاد مې کړی، عمرې مې کړي دي، زکات ورکوم، نفل کوم، الله منم، تا منم، هر څه منم، کافر مسلمان منم. وایي نه 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 کافر نه، نه ته نه ته کافر یې، ته کافر یا کافر یې مسلمان مې که هغه کلمه ته راته ووایه چې په هغه ستا په نسبت باندې مسلمان ېږم. د الله مسلمان خو یم، د الله د کتاب عالم خو یم، د پیغمبر د احادیثو عالم خو یم. ځان مې تباه کړه، خو نه نه ته کافر یې، نه نه ته داعشي، نه نه ته خارجي. ویرېږه د الله نه، ویرېږه د الله نه، ویرېږه د الله نه. فاتقوا الله، فاتقوا الله، فاتقوا الله.